د مرګ حقیقت په بیان باندې چې دا فنای محض ده او آیا دا د دار فنا څخه و دار بقا ته تګ دی یا د دار غرور څخه و دار سرور ته تګ دی او کنه صحیح عقیده او درست عقیده د اهل سنت والجماعت هغه دا ده چې امام غزالی رحمه الله په احیاء العلوم کې ذکر کړی ده چې خلق د مرګ په اړه باندې مختلف شکوک او مختلف شبهات لري، مختلف نظریات او مختلف افکار لري چې دا ټول فاسد دي او خراب دي، یو هم صحیح نه ده یو هم درست نه ده. بعضی خلق دا ګمان لري او دا عقیده لري چې مرګ دا عدم دی، مرګ نیستی ده، دا غین وروسته حشر هم نسته، نشر هم نسته، عاقبت د خیر او د نشر هم نسته، یعنی انجام د خیر او د شر. او د انسان مرګ داسې دی لکه د حیواناتو مرګ، لکه د نباتاتو وچوالی، لکه دا شنګیا، لکه دا درختی، دا چې کله وچ سی ختم سی بس. دا د ملحدینو رایه ده او دا د هر هغه انسان رایه ده چې د الله په وحدانیت باندې یقین نه لري او د آخرت په حساب و کتاب باندې یقین نه لري. بعض قوم دا ګمان لري چې دا منعدم کېدلی سي په مرګ سره، خو عقاب نه ورکولی کېږي په درد سره، یعنی که تا ګناه کړی وي تا ته عذاب نه درکولی کېږي، او تا چې کوم اعمال د خیر کړی وي په هغه باندې تا ته ثواب نه درکولی کېږي، تا ته لذت نه حاصلیږي په آخرت کې، تر هغو پورې چې په قبر کې ان تر دې پورې چې د حشر په میدان کې ته ظهور وکړې او ته د حشر میدان ته د قبر څخه راپورته سې. دا د یوه اړخ د ملحدینو رایه ده، د کفارو رایه ده. دویم بیا وایي چې روح باقی ده، دا ختمیږي نه په مرګ سره، ځکه چې ثواب او عذاب چې ملاویږي دا ارواحو ته ملاویږي، اجسادو ته نه ملاویږي. او اجساد دا جسمونه دا جسدونه دا بالکل حشر کیږي نه، دا د حشر دینه، دا ټول ظنون فاسده دي، فاسد او خراب ګمانونه دي، د حق څخه مایله دي. ځکه چې په دې خلاف کې آیتونه د قرآن عظیم الشان او احادیث دي. اخبار دا وایي چې د مرګ معنا دا ده چې تغیر د حال ده، ستا حال متغیر سو او روح باقی ده، دا فنا کیږي نه وروسته تر مفارقت د جسد څخه، چې روح ستا د جسد څخه جدا سو لا هم روح باقی ده. نو هغه روح به یا معذبه وي یا به منعمه وي، یا به هغه روح ته عذاب ورکول کیږي یا به هغه روح ته الله تعالی لذتونه او نعمتونه ورکي. او دغه چې دا روح د جسد څخه جدا کیږي د دې معنا دا ده چې تصرف د دې روح بیا په جسد کې نه وي. چې کله دا روح د دې جسد څخه ووتی نو د دې روح بیا په جسد کې تصرف نسی کولای، یعنی اطاعت نسی کولای، ځکه اعضا دا آلات دي د روح د پاره چې استعمالی یې. نو روح ورته وایي چې ونیسه په لاس باندې نیول کوي، په غوږ باندې اورېدل کوي، په سترګو باندې دید کوي، او حقیقت د ټولو اشیاو علم دغه انسان ته په زړه کې ورته معلومیږي. او دلته قلب څخه مراد روح ده، او روح چې دغه اشیاء په خپل بذات معلومولی سي، یعنی دا روح حاجت و دې ته نه لري چې سترګې په ذریعه باندې د یو شي ته دید وکړي، د لاس په ذریعه باندې د یو شي ته نیول وکړي، یا د غوږ په اورېدو سره دته یو شی ادراک وکړي. هغه په خپله بنفسها ادراک د اشیاو کولی سي بغیر د آلې څخه. او کله کله چې دا په خپله دا روح بنفسه غمجن هم سي، په انواع د غمجنتوب سره، د غم سره، او په خوشحالیو اشیاو سره دی خوشحاله کیږي هم، او دا ټوله تعلق تر اعضاو پورې نه لري. نو هر هغه شی چې هغه وصف د روح وي بنفسها، یعنی ډایرکټ هغه شی چې د روح سره تعلق لري، نو مناسبه دا ده چې هغه سره پاته سي وروسته تر دې چې دا روح د جسد سره جدا سي، او دا واسطه د پاره د اعضاو نه ده. لہذا تعطل په موت د جسد سره حاصلیږي تر دې پورې چې دا روح
بیرته و دا جسد ته عود سي دا جسد ته راوګرځي او دا لري خبره نه ده چې په قبر کې دا روح د جسد سره ګرځي بیرته دا روح و جسد ته بیرته راګرځي تر آخرت تر روزه پوری بیا د آخرت میدان ته چې کله راپورته سو څه چې د الله رب العالمین خوښه و همغسې به فیصله کیږي امام غزالی رحمه الله تعالی فرمایي چې حقیقت د انسان د روح دی دا ډانچه د ده نه ده حقیقت د انسان روح دی او نفس د ده او دا باقی ده دا تغییر نه خوري خو تغیر د حال د ده بیا په دوه جهاتو سره ده یو دا ده چې د دغه انسان څخه سترګې سلب سي سترګې ځینې ختم سي ژبه یې ځینې ختمه سي غوږونه یې ځینې ختم سي لاسونه یې ځینې ختم سي پښې یې ځینې ختم سي ټول اعضا او د دغه انسان څخه د ده اهل جدا سي زامن لورګانې وړونه خویندې انډیوالان هر هغه څوک چې ورسره پیژني یا د ده څخه د ده دا چارپایان مثلا د ده موټر سایکل کور زندگی دا ټول د ده څخه ختم سي نو دا ختمی شي خو په دې کې بیا فرق نسته چې ګوره دغه اشیا چې دا مخکې ما ذکر کړه دا د دې جسد څخه ختم کیږي دا جسد څخه جدا کیږي ځکه مؤلم کم شی چې و دغه انسان و جسد ته درد ورکوي هغه علم ده فراق ده فراق جداوالی ده یعنی ته چې د خپل وړونو څخه د خپلو خیشاوندانو څخه جدا سي خو تا ته درد رسیږي ته چې د خپلو هغه څیزونه چې تا اخیستي یا ورسره د وخت تیر کړي د هغه نه جدا سي خو تا ته درد رسیږي نو دا درد کله کله په دې وجه هم راتلی سي چې تا یو څوک ونیسي او بندي دي کي کوټې ته دې واچي کمرې ته نو خو هم ته نه خپل ورور لیدلی سي نه خپل خور لیدلی سي نه خپل کوچنیان لیدلی سي نه خپل اقارب لیدلی سي نه چارپایان لیدلی سي او نه موټر سایکل او موټرو دا دواب او سامان او خپل کور لیدلی سي نو خو دا هم د درد څو کنه خو دا د دې وجه نه ده چې ستا د بدن څخه روح وتلی ده ستا په بدن کې روح ستا باوجود د هغه تا ته درد رسیږي ولې ځکه ته جدا سولې نو ګوره علم او درد په دې کې خو هم ستا دویم دا ده چې انکشاف دته په مرګ وسي تر هغو پورې چې په حالت د حیات او په حالت د ژوند کې دته نه لت سوی یعنی هغه څیزونه چې دته په ژوند کې نه لت سوی نه ورته معلوم سوی هغه په مرګ ورته معلوم سي ځکه یو انسان چې بیده سي ډېر داسې اشیا سته ډېر داسې څیزونه سته چې ودته معلومیږي چې په حالت د ژوند په حالت د ویشه کې دته نسي معلومېدی نو ځکه انسان چې کله مړ سي ډېر داسې اشیا ده چې په ژوند کې دته نسي معلومېدلی خو په مرګ ورته معلومیږي ځکه علما فرمایي والناس نیام فاذا ماتوا انتبهوا خلک چې ژوندي دي دا مړه دي ویده دي چې کله مړه سوه نو بیا راویښېږي بیا نو درک ورکوي عذابونه چې وګوري جهنم وګوري د ملایکو ډنګان وګوري بیا نو دته درک ورکوي امام غزالی رحمه الله تعالی په فلسفه کې او په علم د تصوف کې او په علم د کلام کې یو لوی شخصیت دی هغه فرمایي چې دا پرده نه ایسته کیږي د حقیقت د مرګ څخه تر هغو پورې چې ته حیات او ژوند ونه پیژنې چې تا تر هغو پورې ژوند نه یې پیژندلی نو ته مرګ نسې پیژندلی ځکه چې مرګ چا ونه پیژنده هغه حیات ژوند نسي پیژندلی او چې چاته د حیات معرفت وسي هغه په حقیقت د روح سره کیږي او ته ژوند هم هغه ټیم پیژندلی سي چې ته حقیقت د روح پیژنې او دا روح پیژندنه رسول اکرم صلی الله علیه وسلم ته لا هم اجازت نه ده سوې چې دی دا روح وپیژني په دې خاطر باندې چې الله تعالی فرمایي په سورت اسراء کې قل الروح من امر ربي دا روح چې ده دا زما د پروردګار د هغه احکاماتو او زما د پروردګار د هغه معجزاتو څخه دی وما اوتیت من العلم الا قلیل ما ته چې د روح په اړه باندې څه معلومات دی هغه ډېر کم دی په کافي تعداد سره دی بیا امام غزالی رحمه الله په آخر کې وایي چې دا مرګ چې دا عبارت د انعدام الروح نه دی یعنی مرګ د مرګ دا مطلب نه ده چې روح دی ولاړه ختم سو نیستی سو د مرګ مطلب نیستی نه ده بلکې او انعدام د ادراک چې هم دی
نږدې سي او هم ادراک نسی کولای، احساس نسی کولای، داسې هم نه ده. په دې کې آیتونه ډیر دي. قرآن عظیم الشان کې الله تعالی فرمایي ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا. هغه شهیدان چې د الله په لار کې په جهاد کې شهید سوي، الله فرمایي چې تاسو ګمان مه کوئ چې دا خلک مړه دي، یعنې دا ژوندي دي.